نه په خپل عمل پوهېږم نه ګناه مې مخامخ ده. ربه بس دې دا پوره وه اشاره د سم قیامت دی. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې په توره شپه کې حاضر شو. تاسو ته واضحه ده د پاکستان په خاوره زلزله راغله. تقریبا 2.5 منټه چلیده. څوک چې په هم پوهېده سخت پریشانۍ واغست. زلزله د الله تعالی یو لوی عذاب دی. ډېر زلزلې راتلل د قیامت د علاماتو نه یو علامت هم دی. کله په ترکیه کې، کله په یو ملک کې، کله په بل. نن زموږ په پاکستان زلزله راغله. د هر ملګري د خولې نه دا اورو چې خلک ګناهونه کوي ځکه زلزلې راځي. ماله پکار دی چې زه په خپل عمل نظر واچوم او خپل کردار گفتار درست کم او د بل مسلمان ورور لپاره دعا وغواړم. دا نه چې زه په دې حالاتو کې هم بل ته ګوته ونیسم. هر انسان ته د بل ګناه غلطي کمی ښکاري. په خپلو کمو باندې د چا هم نظر نشته. ماله پکار دی چې زه خپل عمل ټیک کما. رمضان شریف را روان دی. د روژو د نیولو په روژه کې د عبادت د توبې استغفار توفیق دی الله تعالی موږ ټولو ته نصیب کړي. خدای دې موږ د عذابونو نه په خپل حفاظت کې وساتي. والسلام.